دې برخه کې کیدای شي داسې معلومات اوسي چې ځینې خلکو ته به یې منل ډېر ګران وي. د لیدونکو درک ډېر مهم دی. مخکې له هر ډول پرېکړې هیله د ډاډه شئ چې ټوله لړۍ مو پوره لیدلې ده. یوه پوښتنه: د اسلام دین څنګه؟ آیا په 1400 پیړیو کې پکې لاسوهنه نه ده شوې؟ یا پکې داسې نفوذي دخالتونه نه دي شوي؟ نقل شوی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي: زما امت به په 3 برخو باندې وویشل شي چې هغه ټول پرته له یوې فرقې به جهنم کې. وویل شوه: ای د خدای رسول، هغوی څوک دي؟ وی فرمایل: هغه ډله چې زما په لاره ځي، هغه لاره چې زه او زما یاران ورنه پیروي کوو. منبع: ترمذي. مخکې له دې چې پوه شو اسلام کې لاسوهنه شوې او که نه، باید د یو دین د تحریف کولو په معنا پوه شو. د دین تحریف په اصل کې د دین د مبنا او مرجع بدلول دي چې هماغه دینی کتاب یې مفهوم دی. نو حتی که دا 1% بدلون هم وي، نو که د دین کتاب بدلیږي، یعنی د دین له کتاب اخیستل شوي باورونه هم بدلیږي. اوس دا پیښه هر آسماني دین سره د تاریخ په جریان کې شوې، په شمول د یهودیت او مسیحیت. او هر کله چې به الهي وحی کې لاسوهنه کېده، نو الله تعالی به یو بل کتاب را نازل کوه تر څو د توحید پیغام د بشر لپاره تلپاتې اوسي. او قرآن کریم وروستی او کامل ترین وحی ده د الله تعالی له لوري بشر ته. حقیقت دا ده چې اسلام کې حتی په کوچنۍ ذرم لاسوهنه نه ده شوې، ځکه خو د اسلام بنسټ او جوهر د نورو ادیانو په خلاف همسې پاتې، او د نورو ادیانو خلاف چې لاسوهنه یې کتابو کې شوې ثابت پاتې. او د دې لپاره ډېر شواهد شته ده، لکه د قرآن کامل نظم، د سورتونو او آیتونو ریاضیکي ترتیب، د قرآن علمی ماهیت، د هغه وړاندوینو دقت چې په قرآن کې شوي، منطقي حل لارې د هر ډول ستونزو لپاره چې قرآن کریم یې وړاندیز کړی دی. دا ټول موږ ته ښایي چې دا کتاب حفظ شوی دی، او په دې کتاب کې لاسوهنه ناممکنه ده، ځکه دا کتاب د سلګونو میلیونو مسلمانانو په زړونو کې د نړۍ په سراسر کې حفظ شوی دی. اوس په دې اړه فکر وکئ، که چیرته ټول لیکل شوي کتابونه د ځمکې له مخې لرې کړو، داسې یې لرې کړو چې هیڅ څه ورنه پاتې نه شي، نو یوازینی کتاب چې بیرته یې له سره داسې لیکلی شئ چې کاملا د پخوا په څیر وي، هغه قرآن دی، ځکه د میلیونها انسانانو لخوا لغت په لغت او حرف په حرف دا کتاب حفظ شوی دی. سبحان الله. نو دا تر ټولو ستر ثبوت دی چې هیڅوک قرآن کې لاسوهنه نشي کولی، آن یو حرف هم نه. اوس خبره دا ده چې الله تعالی هغه وحی چې اساس یې اسلام دی د هر ډول لاسوهنې نه محفوظ کړي دي. خو مهمه خبره دا ده چې دا په دې معنا نه شوه چې موږ د خلکو باورونه هم حفظ کړی شو، ځکه موږ د آزمایښت په مرحله کې یو. د همدې امله خو دا حدیث موږ ته نه وایي چې اسلام کې لاسوهنه کیږي، بلکې وایي چې کوم خلک اسلام ساري په 3 ګروپونو باندې ویشل کیږي، چې هر یو یې د اسلام په نوم له مختلفو عقایدو او فقهو نه پیروي کوي. خو یوازې هغوی چې له رښتینې اسلام پیروي کوي چې قرآن او سنت دی، دا هغوی دي چې د قیامت په ورځ به په امان کې اوسي. نو احادیث څنګه؟ آیا احادیث هم حفظ کړل شوي دي؟ دا اړینه ده چې د هر مسلمان په ذهن او زړه کې تثبیت شي چې سنت کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتار او کردار منسوبیږي، یو له 2 جزو د الهي وحی نه دی چې په هغه صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له هوس خبرې نه کوي، بلکې هر څه چې وایي وحی دی چې پر هغه نازل شوي. So it is Allah subhanahu wa ta'ala who tells us that the words of his prophet peace be upon him are wahi. نو دا الله تعالی دی چې مونږ ته وایي د هغه د پیغمبر کلام وحی دی، او وحی پرته له شکه چې ذکر دی، او ذکر د قرآن په اساس محفوظ وي. کله چې ثابته شوه چې سنت د الهي وحی له یو جز دی، نو دا مهمه ده چې پوه شئ د قرآن او سنت ترمنځ یوازې یو تفاوت شته دی، between the Quran and Sunnah. او هغه دا چې قرآن د الله کلام دی چې کلمه په کلمه پر پیغمبر باندې نازل شوی، اما په داسې حال کې چې ممکن سنت د الله تعالی کلمات نه اوسي، بلکې یوازې د هغه وحی دي. نو د همدې امله لازمه نه ده چې کلمه په کلمه دې تر موږ ورسیږي، اما معنا یې موږ ته رسیږي. کله چې په دې تفاوتونو پوه شو،
نو وینو چې د سنت د نقل کولو موخه د معنا رسول دي، نه کره هغه کلمات چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي. by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اسلام مونږ ته وایي چې الله تعالی یوازې د قرآن کلمات په کامل شکل سره حفظ کوي او له حدیثو کلی معنا هغه څه چې د الله کتاب توضیح کوي حفظ کوي، نه دا چې عیني کلمات او عبارات دی وي. The exact words and phrases. And for understanding if a hadith is fabricated or not, you need to know the ilm of hadith.